او دا ګناهونه خو سناست یو انسان نه کیږي، نو په ګناه په یو دغه باندې به یو مؤمن چې کوم دی هغه سره به بې ځایه دشمني او بغض نه کوي. نو یو د الله یو ولی دی، د الله یو دوست دی، یو نیک انسان، یو متقی او پرهیزګار انسان دی، او د سره چا دشمنی وکړله، الله تعالی فرمایي زما ورته د جنگ اعلان دی. او امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي وای د الله دوستان او اولیاء دا څوک دي؟ دا وی علما دي. په هر دور کې علما د الله اولیاء دي. وای که چرته علما د الله اولیاء نشي نو به په مقدس مکړو اولیاء شته دي، ځکه الله تعالی دا مقرر کړی دی د انبیاء وارثان ګرځولي دي. دغه رنګه هر هغه انسان چې هغه نیک دی، متقی دی، د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعدار دی، عقیده د توحید د الله ولی دی. د اولیاء د الله سره دشمنی مکوا، دا د الله تعالی دشمنی په سره خستلې. او بیا فرمای وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیه. الله رب العالمین فرمای وای ما ته انسان د فرایض نه زیات په بل سیس ډیر نشي رانږدې کېدلی. یو انسان دا غواړي چې الله ته نږدې شم، فرایض پابندي کو، فرض منځ، فرض روزه، فرض حج، زکات فرض شو، فرض زکات، دغه نور فرایض لکه د اهل عیال نفقه او خرچه پتا فرض ده، دا شو لدې چې نور ډیر فرایض دي، د حقوق ادا کول وغیرہ. په دې فرایض ادا کول باندې انسان الله رب العالمین ته ډیر نږدې کېږي.